د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آغا ولی سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چا سره حلالې او حرامې پیسې دواړه جمع وي نو د دې پیسو زکات به څنګه ورکوي؟ الله دې موږ د حرامو نه وساتي. که چیرته د حلالو او حرامو اندازه معلومه وي نو د حلال مال زکات به ورکوي او د حرام مال په باره کې اصل حکم دا دی که چیرته هغه د کم بل سړي مال وي نو دا به بیرته هغه سړي ته سپاري او که چیرته مالک معلوم نه وي نو د ثواب له نیت څخه پرته به خیراتوي. تا سره 2000 روپۍ دي، پوهیږي چې دا 1000 روپۍ حلالې دي خپل مې دي او دا 1000 روپۍ حرامې دي. که دغه 1000 روپۍ تا چانه په زوره اخیستې وي غلا کړي دي تې وي نو بیرته هغه سړي ته وسپاره. او که دا 1000 روپۍ تا سره حرامې دي خو مالک معلوم نه دی نو د ثواب له نیت څخه پرته به ته خیراتوي تر څو چې د حرامو څخه له ستا غاړه خلاصه شي. او که چیرته مالک ته دا معلومه نه وي چې کمې پیسې حلالې دي او کمې حرامې دي، بس ګډې وډې دي او غواړي چې په مجموعي توګه له حلالو او حرامو یعنې د دواړو څخه زکات ورکړي نو دا هم د ده په حق کې د تخفیف سبب دی چې له مخې د حلال مال زکات ادا کیږي او د حرام مال څخه د زکات په نامه سره چې کمې روپۍ وتلې دي له هغو روپو څخه د ده غاړه خلاصیږي. په همدې حالت کې که چیرته په حلالو او حرامو کې تمیز ونه شي او دواړه سره ګډې وي بیا هم همدغه حکم دی. اکثره علماو دا لیکلي دي. خو زه دا وایم چې سړی کله حرام خوري او د ده په مال کې حرام شته نو د سره بیا څنګه سوچ د زکات پیدا کیږي؟ کله چې تا حرام خپل مال سره ګډ کړي د الله نه ویریږي نو د زکات په حکم کې څنګه د الله نه ویریږي؟ یا د زکات ورکول هم یو رواج جوړ شوی خلک اوس په لومړني کلونو کې چې کله زه راکوزیا راډیو ته راغلم په هغه وخت کې لایف او ژوندۍ بڼه باندې خپرونې وې چې خلکو به اړیکې نیولې پوښتنې به یې کولې. یو ځوان ما ته ټیلیفون وکړ، د لوی اختر شپې ورځې وې، راته ویلې چې مولوي صاحب ما یو ګډ او پسه یو 6 شپې مخکې د چا نه غلا کړی پټ کړی مې دی. نو اوس د اختر ورځې را رسېدلې دي که دغه ګډ زه قرباني کړمه قرباني مې صحیح ده که نه ده؟ ته اوس فکر وکړه. هلته غلا کوي د الله نه ویریږي، پردي مال باندې خېټه چې د الله نه ویریږي خو چې هلته قرباني ورځې را رسېدلي بیا راته وایي چې دا که زه قرباني کړم غاړه مې خلاصیږي که نه؟ کوشش وکړه چې سره ستا مال په حرامو پیسو باندې نجس او پلیت نه شي. کم مال چې ته لرې حلال که نصاب ته رسېده زکات یې ادا که نصاب ته نه رسېده الله څخه ته مسؤول نه یې. همدغه مسئله بحر رایق په 2م جلد کې 215 صفحه کې کتاب الزکات کې او علامه ابن عابدین شامی په رد المحتار کې په 2م جلد کې 291 صفحه کې او بزازیې په 4م جلد کې 80 صفحه کې کتاب الزکات کې په تفصیل سره څیړلې. وخت زمون ختم دی چې د بحر رایق د شامی او د بزازیې عبارتونه مې درته لوستي.